السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم چې ټول برته او جوړ یاست. آیا ستاسو موبایل استعمالوئ؟ ستاسو موبایل بیټرۍ چې کومه ده ډېر زر ختمیږي او چارج نه تم کوي دی، یا ستاسو کوم یو اپلیکیشن استعمالوئ دی هغه ډایرکټ اتوماتیک په موبایل چې کاټ شي، فیسبوک شي، واتس اپ شي، یا ستاسو کوم یو اپلیکیشن یې گیم پې کوئ دی اتوماتیک کاټ شي، سکرین نه ختم شي لکه او موبایل بل ورسره ګرمیږي. دا یا څه وجوهات وي. په دې ویډیو کې بس تاسو ته یو داسې زه سیټینګ مشم که دا سیټینګ تاسو په خپل موبایل کې وکړو یو خو به بیټرۍ لایف ټایم ورسره زیات شي، چارج به ډېر زر نه وای دی او نه به ستاسو موبایل ګرمیږي او ستاسو دینه فایده اخیستلی شي، نه به ستاسو اپلیکیشن هم کټ کېږي، خپل کار بالکل پکې کولی شئ. اوس ګرمي ده اکثر موبایلونه ډېر زر ګرمیږي، خو که دا سیټینګ ستاسو په خپل موبایل کې وکړو یو خو به ستاسو موبایل چارج ډېر زر نه خوري دی او ستاسو لایف ټایم د پوره لکه لونګ ټایم چې کوم هغه ده بیټرۍ ده هغه به ستاسو ته فایده درکوي. که ستاسو بیټرۍ 3 غنټې کار درکوي دی او که دا سیټینګ ستاسو پکې وکړو 4 غنټې 4 نیمې غنټې به ستاسو ته کنفرم دا چارج درکوي، په ځکه چې ستاسو موبایل به ډېر لوډ هم زغمي دی او ګرمیږي هم به نه، په ځکه چې بیټرۍ کې یو دا سیټینګ ده خو مونږه دا سیټینګ پکې لیدلی نه دی. که ستاسو موبایل استعمال کړی وي خو دا سیټینګ ستاسو کله هم نه دی پکې لیدلی دوستانو، دا سیټینګ خامخا په هر موبایل کې وکړئ، په ځکه چې ستاسو دې نه فایده واخلئ دی خو دا سیټینګ به ستاسو د کوم ځای نه راړوی دی. په دې ویډیو کې به انشاءالله مکمل ستاسو دا سیټینګ وښیم. دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ چې مکمل ستاسو پې پوه شئ. دوستانو په دې نه مخکې که زما د یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي زما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن په حال باندې کلیک وکړئ چې زه کومه نوې ویډیو ورکوم ستاسو وړاندې اپډیټ در رسیږي. او زموږ فیسبوک پیج د په پښتو ژبه کې د هډن ټریکس نوم ما ورکړی ده، دوستانو در سره فالو کړئ دی او لایک یې کړئ. سره ویډیو په اوږدونه زه به د ویډیو په طرف ستاسو به خپل موبایل پهلا سیټینګ خلاص کړئ، دلته شارټ هم راوړئ په سکرین کې چې پوسه نه د لاس ګوته پیر کړئ دلته شارټ هم دلته ستاسو ته لیکلي پاور سیوینګ موډ، خو دلته به ستاسو پې پوه نه شئ، دلته که ستاسو خلاص کړئ په دې کې نه یو بل سیټینګ ده هغه به ستاسو هم پکې کوئ، دلته ډایرکټ هم راړولی شئ په هغه کې چې کومه مونږ نشانه ستاسو ته لګولې ده دلته راړولی شئ او د که ستاسو بیا په سیټینګ کې راړوئ په سیټینګ به دوستانو ستاسو خلاص کړئ. دوستان چې کله ستاسو سیټینګ خلاص کړئ دې کې بس تاسو د بیټرۍ اپشن راړوی دی، دلته لاندې ستاسو ته لیکلي دي بیټرۍ، په دا بس تاسو کلیک وکړئ، په دې چې کلیک وکړئ دا قسم مینیو بس تاسو ته اوس خلاصه شي. اوس دلته موږ سره دوه سیټینګ دي، یو پاور سیوینګ موډ ده او لاندې چې کوم ده سوپر پاور سیوینګ موډ، دا دوه سیټینګ تاسو په خپل موبایل کې کړلی شئ او استعمالولی شئ، ډېره فایده به ستاسو ته درکوي. لکه پهله اوس اول سر کې چې کله ستاسو موبایل ډېر زر ګرمیږي او چې کوم غاوي لکه اتوماتیک ورسره کټ کېږي، ستاسو گیم کوئ دی هغه اتوماتیک کټ شي، ګرم شي موبایل دی، دې ځای کې دا پوسټ چې کوم دی سیو پاور په دې ځای به ستاسو کلیک وکړئ، چې په دې ستاسو کلیک وکړئ اوس دلته چې که ستاسو ته د 0 په ځای 1 یا 2 3 اپلیکیشن نوما لیکلې وه هغه اپلیکیشن به ډېر زر ستاسو نه موبایل نه چارج هم خوري دی او ستاسو نور هم مسلې ستاسو ته په موبایل کې جوړوي، هغه په ځای به ستاسو دلته سکین په وکړئ، چې سکین په وکړئ د هغه به دې کې 0 شي، چې 0 شي کس په ډن باندې به ستاسو کلیک وکړئ، چې کله دا ځکه کې اوس دلته مونږ ته لیکلي نو ایشو فاوند کیپ ایټ اپ، لکه اوس مونږ ته وایي چې ستاسو په موبایل کې داسې هیڅ اپلیکیشن نشته چې ستاسو موبایل چارج ډېر زر خوري دی، که ودی پکې مونږ ته به دلته د نو په ځای دلته 1 یا 2 چې څومره اپلیکیشن وي هغه به دلته مونږ ته ولیکي دی او شو به یې کړي چې دا اپلیکیشن ستاسو په موبایل کې خرابتیا راولي دی او بیټرۍ چارج ډېر زیات خوري دی، موبایل ته ډېر نقصان رسوي، هغه به دلته ستاسو ته شو کړي. او دلته لاندې چې کوم لیکلي دي یو سینس لاس فول چارج، اوس دغه چې کوم ده 1 غنټه 19 منټه چې کوم دي دا ستاسو ته وښایي که ستاسو موبایل چارج کړی وي، چارج نه چې کله ستاسو روباسئ دی دلته به هغه ستاسو ته شو کړي. اوس مونږ چې کله چارج کړی دی 1 غنټه 19 منټ وشول چې مونږ د چارج نه موبایل راویستلی دی او دلته د میانس کې چې کوم دی سکرین آن سینس لاس فول چارج چې کوم لکه مونږ چارج نه راوباسلی دی مونږ 50 منټ استعمال کړی دی، مونږ سکرین نه دی بند کړی نه مو لاک لګولی دی، په 50 منټ کېږي چې مونږه دا استعمال کړی دی لکه سکرین مو یوز کړی دی موبایل. او دلته چې کوم لیکلی دي اویلیبل 1 ډے 14 غنټې لکه لیکلی دي مونږ ته 58 منټ، لکه مونږ ته وایي چې یو وارې 14 غنټې او 2.8 منټونه چې کوم دي هغه ستاسو دا موبایل استعمالولی شئ. آیا دا حقیقت دی؟ دا ستاسو ته موبایل خالي وښایي چې که ستاسو نارمل موبایل استعمالوی دی ستاسو ته به دا ټایم بیټرۍ دومره ټایم ستاسو ته موبایل استعمالولو ته لکه درکوي او لکه یو وارې 14 غنټې څه کم 15 غنټې چې کومې دي
دا ستاسو یوه ورځ 15 غنټې ستاسو د موبایل استعمالولی شئ بغیر د چارج نه. خو ستاسو به دا نه کوئ چې که ستاسو ته دلته ټایم ولیکه ستاسو چې کله ټیک ټاک یا ګیم کوئ دی یا داسې فیسبوک استعمالوئ نور اپلیکیشن یې ستاسو استعمالوئ دی هومره ټایم ستاسو ته نه درکوي. که ستاسو نارمل استعمالوئ بغیر د ډیټا نه داسې ستاسو استعمالوئ دی ستاسو ته به دلته د یوه ورځ 15 غنټې ستاسو ته به لایف ټایم بیټري درکوي. انشاءالله په دا به پوه یو. خو د لاندې چې کوم سیټینګ د پاور سیوینګ موډ دا به دوستانو ستاسو خلاص کوي. که ستاسو په موبایل کې دا بند وي دا به ستاسو خلاص کوي. چې کله خلاص کوي اوس به ستاسو موبایل چې کوم ده دغه به چارج ډیر کم وي په ځکه چې دلته پاور سیوینګ موډ تاسو پکې ولګوه. اوس که ستاسو موبایل 15 غنټې چارج تم کوي چې کله دا ایکن چې ستاسو خلاص کوي اوس به ستاسو موبایل 6 غنټې یوه نیمه غنټه اضافه به ستاسو ته په چارج کې درکړي. 15 غنټې چې تم کوي 6 غنټې 6 نیمه غنټې به ستاسو موبایل چارج تم کوي لکه په ځکه چې یوه غنټه 37 منټ تاسو ته اضافه درکوي. دغه سیټینګ به ستاسو خامخا خلاص کوي دغه باندې. ولاندې چې کوم د سوپر پاور سیوینګ موډ دا هم ستاسو استعمالولی شئ. دلته چې کله زه دا ایکن خلاص کړم اوس مونږ ته لاندې لیکلی دي ټایمینګ ریمینینګ 2 ډے چې کوم مته 10 غنټې راکړي دي 24 منټ چې که ستاسو دا اپشن ستاسو خلاص کړو ستاسو به 2 ورځې 10 غنټې او 40 منټه ستاسو موبایل به چارج تم کوي لکه ستاسو استعمالولی شئ. هم داسې نه کیږي لکه ستاسو ګیم پې کوئ فیسبوک دغه چارج به ستاسو ته زر ختمیږي. خو چې کوم دغه هغه کړي دي که ستاسو بهي نارمل استعمالوئ کال پې استعمالوئ دی نور څه داسې نه پکې کوئ دی ستاسو ته به 2 ورځې 10 غنټې به ستاسو ته دا لایف ټایم بیټري درکړي. لکه دا سیټینګ ما خلاص کړم چې کله دا ستاسو خلاص کوي اوس به ستاسو موبایل دا قسم شي. اوس تاسو کتلی شئ صرف کال میسج او چې کوم هغه د الارم نشان ده کلیک چې کوم ده دغه ستاسو دا درې استعمالولی شئ. که دا درې ستاسو په موبایل کې استعمالوئ دی ستاسو ته به لاندې لیکلی دي بیټري کن لاست 2 ډے 10 hours چې کوم 24 منټ دي مونږ ته راکړي دي چې 2 ورځې 10 غنټې او 40 منټه به ستاسو موبایل لایف ټایم بیټري درکوي دی. دا استعمالولی شئ که دا درې اپلیکیشن استعمالوئ. که ستاسو وایي چې مونږ نوره اپلیکیشن یې ورته ګډوو دا لاندې چې کوم لیکلی دي پلس نشان ده ایډ په دا به ستاسو کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړئ چې کوم یو اپلیکیشن دلته ستاسو ورته ګډوئ دی په یې به کلیک وکړئ دی. لکه زه اوس غواړم چې زه فیسبوک ورته راړوم اوس دلته ستاسو کتلی شئ فیسبوک ما ورته راړو د دې کې ستاسو هر یو اپلیکیشن راړولی شي چې ستاسو وایي چې مونږ یې استعمالوو پکې. خو دومره چارج به ستاسو ته نه تم کوي. که ستاسو ټیک ټاک یا فیسبوک یا داسې نور ګیم پکې کوئ به ستاسو ته به موبایل 2 غنټې او نه 2 ورځې او 10 غنټې دغه چارج نه تم کوي په ځکه چې په لوډ وي دی په هغه باندې فیسبوک هغه باندې. خو که ستاسو د 3 اپلیکیشن پوسټ استعمالوئ دی هغه به ستاسو ته دومره ټایم زیار کوي 2 ورځې 10 غنټې به ستاسو لایف ټایم بیټري درکوي استعمالولی شئ. لکه دا اوس تاسو د دې کې هر یو اپلیکیشن ورته راوړلی شئ چې که ستاسو وایي چې دا اوس مونږ پکې ولګوو دا مونږ ختموي. لکه سوپر پاور بیټري چې کوم موډ ده هغه اوس زه بندومه. بندولو طریقه چې کومه ده د پوسټ کونجو کې چې کوم د هغه نشان ده ایرو نشان ده په دا به ستاسو کلیک وکړئ. په دې کلیک وکړئ دلته لاندې ستاسو ته لیکل ایګزیټ چې کوم سوپر پاور سیوینګ موډ په دا به ستاسو کلیک وکړئ. په دې چې کله ستاسو کلیک وکړئ اوس به ستاسو ته موبایل هغې قسم ستاسو ته خلاص شي. ستاسو کتلی شئ اوس لا هغه زه لیکر کې ځومه چې کوم هغه ده کویک سیټینګ چې کوم ده هغه نه لیکه زر کې ځومه ستاسو کتلی شئ دا سیټینګ مونږ پکې وکړو پاور سیوینګ موډ. اوس که دا سیټینګ ستاسو پکې وکړئ دی دا ستاسو ته به بیټري ډېر چارج زر نه خوري دی او چې کوم ګیم پکې کوئ دی یا ستاسو هر یو اپلیکیشن استعمالوئ ډېر په اسانه باندې ستاسو ته کار درکوي دی او بیټري لایف ټایم چې کوم ده به ورسره زیات شي. دا سیټینګ ستاسو پکې خلاصولی شئ. انشاءالله په دغه به ستاسو پوه وئ. دوستانو که د ویډیو مو خوښ شوي وي د ویډیو در سره لایک کړئ د نور ملګرو سره یې شیر کړئ چې فایده ترې اخلي.